د متی 18 باب. شپږ ورځې پس عیسی پطرس، یعقوب او دا غرور یوحنا د ځان سره یو چت غر ته وخېجول. هلته دوی یوازې او د هغوی په موجودګۍ کې د هغه شکل بدل شو او د هغه مخ لکه د نور وځلېده او د هغه جامې لکه د رڼا سپینې شوې او هغوی ولیدل چې موسی او الیاس ورله راغلل او د هغه سره خبرې کولې. بیا پطرس وی: مالکه، دا څومره خبره ده چې موږ هم دلته موجود یو. که ستاسو خوښه وي نو زه به دلته 3 کوټې جوړې کړم، یوه تاله، یوه موسی له او یوه الیاس له. هغه لا دا خبره کوله چې ناڅاپي یوه روښانه وریځ راخوره شوه او په هغوی سورې شوه او د وریځې نه اواز راغی: دا زما محبوب زوی دی، د چا نه چې زه رضا یم، د هغه خبرې واورئ. د دې اواز په اورېدو مریدان د یرې نه پړ مخې پرېوتل. بیا عیسی هغوی له ورغی، په هغوی یې لاس ولګو او ورته ووی: پاسئ، مه یریږئ. کله چې هغوی سترګې وغړولې نو بغیر د عیسی نه هیڅ ونه لیدل. د غره نه چې هغوی ښکته راکوزېدل نو عیسی هغوی ته حکم ورکړ چې دا واقعه تر هغې چاته مه وایئ تر څو چې ابن ادم د مړو نه ژوندی پورته کړی شوی نه وي. مریدانو په هغه یو سوال وکړو چې بیا زموږ د شرع عالمان ولې داسې وایي چې الیاس به خامخا لومبی راځي؟ هغه ورته ووی: او الیاس به راځي او هر څه به سموي، خو زه تاسو ته وایم چې الیاس خو راغلی دی ولې هغوی پیژندلی نه دی، او چې څه دوی غوښتل هغه یې ورسره وکړه، او دغه شان به هم ابن ادم د هغوی د لاسه تکلیفونه تیروي. بیا مریدان پوه شول چې هغه موږ ته د بپتسمه ورکوونکي یحیی په باب کې وایي. کله چې هغوی خلکو ته واپس راغلل نو یو سړی عیسی ته راغی، د هغه په وړاندې په زنګونونو شو او وی ویل: مالکه، زما په زوی رحم وکړه، په هغه میرګي راځي او ډېر یې ربړوي او کله خو یې په اور کې غورځوي او کله په اوبو کې. ما هغه ستا مریدانو ته راوستلی و خو هغوی روغ نه کړی شو. عیسی په جواب کې ووی چې ای بېایمانه او بې لارې پیړۍ، زه به تر څو تاسو سره یم او زه به تر څو ستاسو زغم کوم؟ هغه دلته ماله راوله. بیا عیسی هغه وزرلو نو بدروخ هغه پرېښودو او سمدستي هغه هلک روغ شو. د دې نه پس مریدان عیسی ته ځان له راغلل او تپوس یې وکړو چې دا موږ ولې لرې کولی نه شو. هغه جواب ورکړ چې ستاسو عقیده ډېره کمزورې ده. زه تاسو ته دا وایم که ستاسو عقیده د شړشمو د دانې عمره وي نو تاسو دې غر ته ووایئ چې د دلته نه هلته لاړ شه، نو دی به وخوځېږي او هېڅ کار به تاسو دپاره ناممکن نه وي. کله چې هغوی په ګلیل کې یو ځای روان وو نو عیسی ورته ووی چې ابن ادم به د بني ادمو په لاس ورکړی شي، هغوی به دې ووژني، بیا به په 3مه ورځ هغه ژوندی پاسولی شي. نو هغوی ډېر غمجن شول. کله چې دوی کفر نخوم ته راغلل نو د خدای د کور خزانچي پطرس ته راغی او تپوس یې ترې وکړو چې آیا ستا استاذ د خدای د کور خراج نه ورکوي څه؟ پطرس ورته ووی چې هغه یې ورکوي. خو کله چې پطرس دننه لاړو نو عیسی د هغه د وینا نه وړاندې ووی چې ای شمعونه، ته په دې باره کې څه وایي چې د دنیا بادشاهان د چا نه محصول او خراج اخلي، د خپلو خلکو نه که د پردو نه؟ پطرس جواب ورکړ چې د پردو نه. عیسی وویل: نو بیا خو د دوی خپل خلک معاف دي، خو هر کله چې موږ بد نه خوښوو نو ته لاړ شه، د دریاب په اوبو کې کونډه واچوه او لومبی چې کوم کب ته ونیسې د هغه خوله وازه که، نو ته به پکې یوه د سپینو زرو سکه ومومې، هغه یوسه او ورې که، دا به زموږ د دواړو محصول پوره کړي.